سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د لاراول د کورس 5مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په کنټرولرز باندې کار کوو. همدارنګه په تېره ویډیو کې موږ په لایوډ سیستم باندې کار کړی او په سب ویوز یا پارشل ویوز باندې مو کار کړی چې دلته مو لایوډ جوړ کړی او همدارنګه دا لایوډ مو چې دی په مختلفو صفحاتو کې ایکسټند کړی. نو په دا ویډیو کې موږ په کنټرولرز باندې کار کوو. تر هر څه لومړی زه راځم او دا صفحې ټولې کلوز کوم. د کنټرولر جوړولو لپاره به تاسې خپل ټرمینل ته راشئ. دا زموږ ټرمینل دی او په دې ټرمینل کې به موږ کنټرولر جوړو. زه به خپل سرور سټاپ کړم او دلته به د کمانډ په ذریعه باندې موږ کنټرولر جوړو. تر دې مخکې چې زه کنټرولر جوړ کړم، راځم لومړی دلته د ډیاګرام ته. دا ډیاګرام موږ په تفصیلي شکل باندې تشریح کړی په لومړی او دوهمه او دریمه ویډیو کې. که تاسې چېرته لومړی، دوهمه او دریمه ویډیو نه وي لیدلي، اوله ویډیو او دوهمه او دریمه ویډیو وګورئ. کله چې یو ریکوست جوړ شي، دا لومړی راوټر ته راځي او د راوټر نه وروسته بیا کنټرولر ته راځي. کنټرولر چې دی دا موږ سره ګوري چې آیا دغه ریکوست چې شوی دی د راوټر له طریقه دا خو ډیټا ته ضرورت نه لري. که چېرته ډیټا ته ضرورت لري نو دا بیا ماډل ته خبر ورکوي. ماډل وظیفه دا ده چې دا به ډیټا د ډیټابیس نه راخلي او بیرته به دا ماډل دا ډیټا د کنټرولر ته سپاري او کنټرولر بیا دا وظیفه لري چې دغه ډیټا موږ ته په ویو کې وښیي. نو اوس راځو موږ په کنټرولر باندې کار کوو. چې کنټرولر زده کړو، کنټرولر ام وی سی پیټرن ډیر مهم او ضروری برخه ده چې باید تاسو په کنټرولر باندې پوه شئ. دې ځای کې به ولیکو، دا به اول د خپل ټرمینل پاک کړم. دلته به زه ولیکم چې PHP artisan make. دا make کمانډ چې دی دا موږ سره د کنټرولر لپاره هم استفاده کیږي، د ویوز لپاره هم استفاده کیږي، د ماډل د جوړولو لپاره هم استفاده کیږي. دلته به زه راشم او ورته به ولیکم چې کنټرولر. بیا به دې نه وروسته تاسې د خپل کنټرولر نوم ورکړئ. فار ایگزامپل یوزر کنټرولر، سټوډنټ کنټرولر، فیکلټي کنټرولر. زه راځم دلته ورکوم سټوډنټ کنټرولر. نو دا کمانډ به اوس ما سره څه کوي؟ دا به ماته د سټوډنټ کنټرولر جوړوي. نو که تاسې دلته راشئ فایلز ته او په فایلز کې دلته اپ ته راشئ او په دې ځای کې HTTP کنټرولرز فولډر ته راشئ، نو تاسو سره یو کنټرولر فایل موجود دی، بل کنټرولر نشته. خو که تاسې دا کمانډ اوس انټر کړئ نو تاسو سره به اتوماتیکلی هلته سټوډنټ کنټرولر فایل جوړ شي. نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره د سټوډنټ کنټرولر فایل جوړ شو. دې کنټرولر ته موږ بیسیک کنټرولر وایو. بیسیک کنټرولر ځکه کنټرولرز موږ سره ټایپس لري چې یو ته موږ بیسیک کنټرولر وایو، بل ته موږ ریسورسز کنټرولر وایو او همدارنګه د API لپاره هم موږ کنټرولر جوړولی شو چې هغې ته موږ API کنټرولر وایو. اوس د سټوډنټ کنټرولر موږ سره جوړ شو. که تاسې دا اوپن کړئ نو دې ځای کې تاسې ته په دې شکل باندې کوډ راځي. په دې ځای کې چې د دې نیم سپیس استفاده کیږي د کنټرولرز په نوم باندې او همدارنګه د ریکوست په نوم باندې یو فنکشن تاسو سره استفاده کیږي چې د HTTP ریکوستونه څومره تاسو ته راځي کنټرولر ته، نو د دې وظیفه دا ده چې دا به تاسو ته ډیټا ښیي. او دلته چې د سټوډنټ کنټرولر کلاس جوړ شو، دا کلاس چې دی دا به کنټرولر ایکسټند کوي، یعنی کنټرولر ابستراکټ کلاس به چې دی دا به تاسو ته ایکسټند کوي. نو دا د سټوډنټ کنټرولر مثال چې موږ څنګه کولی شو چې یو کنټرولر جوړ کړو، بیسیک کنټرولر. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ریسورسز کنټرولر جوړ کړئ. نو د ریسورسز کنټرولر د جوړولو لپاره موږ څنګه کوو؟ را به شو دلته ورته ولیکو چې PHP artisan make. صحیح شو؟ کالن به واچوئ او دې ځای کې ورته ولیکئ چې کنټرولر. صحیح شو؟ بیا د دې نه وروسته به تاسې د خپل کنټرولر نوم ورکړئ. فار ایگزامپل زه دلته نوم ورکوم فیکلټي کنټرولر. دلته به تاسې ورته ولیکئ ډیش ریسورس. نو د دې کنټرولر او د سټوډنټ کنټرولر، د فیکلټي کنټرولر او د سټوډنټ کنټرولر ترمنځ تفاوت به څه رامنځته کیږي چې تاسې کله ډیش ریسورس ولیکئ. د دې کمانډ په ذریعه باندې تاسو سره ټول کراوډ اپریشنز فنکشن لیکل کیږي په کنټرولر کې اتوماتیکلی. فار ایگزامپل انډیکس، کریټ، سٹور، شو، ایډیټ، اپډیټ او ډسټرای په نوم باندې فنکشن تاسو سره لیکل کیږي. راځو چې کوي نو دلته تاسو سره فیکلټي کنټرولر جوړ شو. تاسو چې کله دا را اوپن کړئ نو دلته تاسو سره تفاوت دوره ښکاري.
نو دا موږ سره فیکلټي کنټرولر دی. په فیکلټي کنټرولر کې ګوره موږ سره انډیکس فنکشن په اتومات ډول جوړه شوه، همدارنګه کریټ فنکشن په اتومات ډول باندې جوړه شوه، سټور فنکشن په اتومات ډول باندې جوړه شوه، شو فنکشن په اتومات ډول باندې جوړه شوه، او همدارنګه تر اپډیټ او ډسټرای پورې. نو دا موږ د ریسورس په ذریعہ باندې چې دلته موږ کله کنټرولر جوړو او دې ځای کې موږ ریسورس برخه ورسره اضافه کو، نو دا موږ ته داسې کنټرولر جوړوي چې هغه د کراود اپریشنز مکمل فنکشن ځان سره لري. اوس که تاسو سټوډنټ کنټرولر ته راشئ، نو دې کې موږ سره فنکشن نشته، سمپل یو کلاس جوړ شوی دی او نور کوم فنکشن نه لري. خو فیکلټي کنټرولر چې دی هغه مکمل فنکشن ځان سره لري. همدا رقم تاسو کولای شئ چې اي پی آی کنټرولر جوړ کړئ. نو اي پی آی کنټرولر به موږ څنګه جوړو؟ دلته به راشو PHP artisan make، دلته به تاسو ولیکئ کنټرولر، او د دې نه وروسته به تاسو د خپل اي پی آی کنټرولر لپاره پات او همدارنګه فایل نوم ورته مشخص کړئ، او په اخره کې ورته دا ذکر کړئ چې دا اي پی آی ده، یعنی دا کنټرولر د اي پی آیز لپاره زه جوړوم. لکه څنګه دلته به راشو اي پی آی به ولیکو او دې ځای کې به سلش واچو او دلته به خپل د کنټرولر نوم ولیکو. فار ایگزامپل زه ورته لیکم پوسټ کنټرولر. بیا د دې نه وروسته به تاسو ورته دا مشخص کړئ چې دا د اي پی آی لپاره زه جوړوم دا کنټرولر. نو تاسو به دا انټر کړئ. دا مو چې وخت کې انټر کړ، دلته ما یو غلطي کړې ده، ارټیسن کې ما آی پرېښی دی، زه به راشم ما دا آی به اضافه کړم. PHP artisan make controller API post controller، او بیا د دې نه وروسته تاسو به دا مشخص کړئ چې دا د API لپاره ده. نو ګوره تاسو سره اوس کنټرولر جوړ شو، صحیح شو؟ API فولډر در سره جوړ شو، او په دې کې چې تاسو سره پوسټ کنټرولر مشخص شو او جوړ شو. خو دا کنټرولر چې دا د APIs لپاره استفاده کیږي. کوم وخت کې چې مونږه از ا بیک اند مونږه لاراویل چې استفاده کوو، نو بیا مونږه مجبور یو چې APIs کنټرولر جوړ کړو. خو که چیرته مونږه بلیډ ټمپلیټ استفاده کوو، نو بیا هغه کې ضرور نه ده چې تاسو API کنټرولر جوړ کړئ. تفاوت دلته تاسو لیدلی شئ د بیسیک کنټرولر سره، همدارنګه ریسورس کنټرولر سره، او په همدې شکل باندې د API کنټرولر سره. اوس به زه راشم د API کنټرولر او همدارنګه فیکلټي کنټرولر دا به زه کلوز کړم، او موږ به په سټوډنټ کنټرولر کې فردر کار وکړو چې موږ څنګه کولی شو چې یو فنکشن جوړ کړو، او همدارنګه دغه کنټرولر موږ د راوټ له طریقه دا استفاده کوو. که تاسو دلته ډیاګرام ته راشئ، نو ګوره د راوټ له طریقه موږ کنټرولر ته راځو، او بیا د کنټرولر له طریقه ډیټا موږ ویو ته استو. نو کنټرولر خو موږ زده کړ چې موږ څنګه کولی شو چې کنټرولر جوړ کړو. اوس خبره دا ده چې دا د راوټ سره موږ څنګه د دې کنټرولر ارتباط ورکولای شو او اکسس کولای شو. نو دلته به راشو موږ، او په دې ځای کې به موږ یو فنکشن ولیکو تر هر څه لومړی. نو موږ سره یو ټایپ د فنکشن چې دی هغه پرایویټ فنکشن دی، او یو ټایپ چې دی موږ سره پبلک فنکشن دی. نو زه دلته سکوپ د فنکشن ورته ښیم چې هغې ته زه پبلک لیکم، یعنی دا فنکشن به ما سره پبلک فنکشن وي. د دې نه وروسته زه راځم فنکشن ورته لیکم، او بیا دلته زه د خپل فنکشن نوم لیکم. فار ایگزامپل زه دلته لیکم انډیکس. نو دا فنکشن ما سره جوړه شو. نو اوس دغه فنکشن کې به زه یو څه ریټرن کوم، یا به ویو ریټرن کوم، یا به زه یو ټیکس پلین ټیکس ریټرن کوم. فار ایگزامپل زه راځم لومړی یو پلین ټیکس ریټرن کوم. دلته زه ریټرن لیکم، او دې ځای کې زه ورته لیکم چې هلو ورډ فرام انډیکس فنکشن. صحیح شو؟ سیمیکالن به ولګوئ تر څو دا ایرر تاسو سره ختم شي. دا به زه اوس سیف کړم. دا ما سیف کړ. د دې نه وروسته به زه راشم راوټ ته. راوټ فایل ته راغلم، او زه غواړم چې دا کنټرولر د راوټ له طریقه اکسس کړم، او دغه ټیکس چې دی دا زه باید وښیم. نو دا به څنګه کوو؟ دلته به راشو دې ځای کې، او موږ به ورته ولیکو چې راوټ. نو زه دلته راځم ګیټ لیکم، ګیټ میتھډ، او په دې ګیټ میتھډ کې ورته زه مشخص کوم خپل یو آر ال یا پات. فار ایگزامپل زه دلته ورته لیکم چې سټوډنټس. صحیح شو؟ دا ما سره راوټ شو. اوس د دې نه وروسته زه باید دلته کاما واچوم.
او په دې ځای کې زه باید یو ارې ولیکم. صحیح ده؟ په ارې کې چې دی دلته به تاسو خپل کنټرولر ورته مشخص کوئ. څه رقم؟ دلته به ولیکئ چې student controller. دلته به ډبل کالن واچوئ او دلته به ورته ولیکئ چې کلاس. صحیح شو؟ په دې شکل باندې بیا به کاما واچوئ او دلته به خپل فنکشن نوم ورته ذکر کړئ. فار ایگزامپل زما فنکشن چې دا انډیکس نومېږي او دې ځای کې به تاسو سیمی کالن واچوئ. سرور موږ سره سٹارټ شو. اوس به راشو دا به انټر کو. نو ګوره تاسو سره به hello from index function یعنی د کنټرولر له طریقه موږ سره ډیټا اوس ریټرن کیږي. فار ایگزامپل زه دلته غواړم ورته ولیکم چې student controller. دا چې زه کله سیو کوم او دا ریفریش کوم نو تاسو ته ښکاري چې اتوماتیکلی د کنټرولر څخه موږ ته په ویو کې ډیټا ښکاره کیږي. نو اوس که زه دا لوډ کوم چیرته نو دا به ماته ناٹ فاوند ښیي. صحیح ده؟ موږ کولی شو چې د ګروپ راوټ په ذریعه باندې له کنټرولر څخه ډیټا راواخلو. راوټ کنټرولر او په دې کې به موږ خپل کنټرولر ورته مشخص کړو چې زموږ سټوډنټ کنټرولر په نوم باندې کنټرولر موجود دی تاسو. د دې نه وروسته موږ راشو ګروپ کالبک ورته ذکر او په دې کې به موږ ورته فنکشن ذکر. نو دا فنکشن به موږ سره مختلف راوټس چې دي دا به ریټرن کوي او دغه د سټوډنټ کنټرولر کوم فنکشن چې ده د دې ډیټا به موږ سره راخی. نو زه دلته راځم او ورته لیکم چې راوټ ګیټ او دلته ورته زه خپل دغه کوم راوټ چې دی یا یو ار ال دا ورته ذکر کوم او د دې نه وروسته زه راځم ورته لیکم کاما په کوټس کې موږ ورته خپل فنکشن ذکر کوم. صحیح ده؟ سنگل کوټس انډیکس په نوم باندې. اوس که زه دا سیو کوم نو دا به تاسو سره کوم ستونزه نه درکوي. صحیح ده؟ ګوري تاسو ته وښوده چې hello word from index function student controller د دې کنټرولر. صحیح شو؟ تاسو فرضاً داسې هم کولای شئ چې دلته یو بل راوټ ولیکئ او همدغه یعنې فنکشن ورته ورمعرفي کړئ. راوټ get for example teachers او په دې ځای کې تاسو ورته ولیکئ چې انډیکس. اوس ګوره سټوډنټ کې به هم ماته همدا ډیټا ښیي. صحیح شو؟ د کنټرولر نه او همدارنګه په ټیچرز کې به هم ماته همدا ډیټا ښیي. دلته کولای شئ چې فرضاً یو بل فنکشن ولیکئ او دې ځای کې ورته ولیکئ چې public function for example show او دلته غواړئ چې یو څه ریټرن کړئ او په دې کې ورته ولیکئ چې دلته راشئ web.php ته او په دې ځای کې ورته سمپل ولیکئ چې شو. سیو یې کړئ او دلته دا ریفریش کړئ. نو څه د ټیچر ډیټا تاسو ته ښیي. او که تاسو دلته راشئ او ورته ولیکئ چې سټوډنټس نو تاسو ته به د سټوډنټس ډیټا ښیي. نو موږ کولی شو چې یو کنټرولر په ذریعه باندې موږ مختلفو راوټونو ته مختلفې فنکشنې د سیم کنټرولر نه ورمعرفي کړو. اوس موږ په دې ډیاګرام کې لوستي وو چې کنټرولر به ویو ته ډیټا استوي. نو راځو دلته پریکټیکل کار وکړو. زه تر هر څه لومړی راځم یو صفحه جوړوم دلته په ویو کې او دې صفحې ته زه نوم ورکوم student blade.php. دا به ما سره لایوټ ایکسټند کوي. تاسو به دلته راشئ ایکسټنس به ولیکئ او دلته به ورته ولیکئ چې layouts ډاټ اپ او د دې نه وروسته به راشئ سیکشن به ولیکئ او په سیکشن کې به تاسو کنټینټ ولیکئ. دا سیکشن به تاسو دلته ان کړئ او د دې سیکشن په منځ کې به تاسو خپل ډیټا ورته وښایاست. اوس که تاسو دلته راشئ او دا ریفریش کړئ نو تاسو سره به ګوره سټوډنټ صفحه نه ښیي. صحیح شو؟ ځکه تر اوسه پورې موږ دا ویو چې دا کنټرولر له طریقه نه ده کار کړی. که تاسو دلته ډیاګرام ته راشئ او په دې ځای کې وګورئ د کنټرولر له طریقه موږ ویوز ته ځو یعنی ډیټا کنټرولر سره ده خو کنټرولر باید ډیټا ویو کې وښیي. نو څنګه کوو؟ کنټرولر ته راځو. زه کنټرولر کې پلین ټیکس نه ښیم. زه غواړم چې ویو وښیم. څنګه کولی شم؟ دلته راځم ریټرن ویو ورته لیکم. ویو موږ سره میتھډ ده او په دې ځای کې زه ورته خپله صفحه معرفي کوم چې د سټوډنټ په نوم باندې. نو که زه اوس دا سیو کړم او دلته راشم دا ریفریش کړم دا یو لایوټ موږ سره ایکسټند کوي چې نه بار موږ ته هم ښکاري همدارنګه فوټر موږ ته هم ښکاري. اوس که فردر تاسو غواړئ چې ویو ته ډیټا ولېږئ فار ایگزامپل زه دلته غواړم چې ډیټا ورته ولېږم. څه رقم؟ ډالر نیم لیکم نوم ورته لیکم احمد لیکم. صحیح شو؟ دا احمد دې ماته په دې سټوډنټ پیج کې اوس ښکاره شي.
نو دلته به راشو موږ دا طریقې لوستې وي صحیح ده چې دې ځای کې موږ ولیکو چې with په with کې چې دی موږ ورته دلته نوم لیکو فار ایگزامپل نیم او دې ځای کې موږ ورته ډالر نیم لیکو اوس به راشو دا به سیف کو او دلته په دې student ډاټ بلیډ پیج کې چې دی موږ به دا ډیټا وښیو څه رقم یې ښودلی شو دلته به راشو ورته به ولیکو چې ډالر نیم سمپل دا به سیف کوي تاسې او دلته به دا ریفریش کوي نو تاسو ته ګوره دلته راغی this is the student page احمد ځکه د احمد موږ د کنټرولر له طریقه ور پاس کړی دی فار ایگزامپل دلته غواړي چې احمد خان یې کوي نو دا سیف کوي دلته راشي دا ریفریش کوي دلته به احمد خان کوي یعنی موږ د کنټرولر له طریقه ویوز داسې ښودلی شو او بیا دې ویو ته چې دی ډیټا په دې طریقه باندې موږ استولی شو د کمپاکټ فنکشن په ذریعه استولی شو همدارنګه د ویت په طریقه باندې هم استولی شو همدا رقم تاسې کولی شئ چې هیلپر فنکشنز چې دي هغه په خپل کنټرولر کلاس کې استفاده کوي لکه څنګه هیلپر فنکشنز چې دي دا موږ سره همیشه پرایویټ فنکشن دي یعنی دې سکوپ چې دی په دې کلاس کې موږ سره دی دا پبلک چې دی موږ سره دا هم یو سکوپ دی مقصد یې دا دی چې دا به د دې کلاس نه بهر موږ سره اکسیسیبل همدارنګه موږ سره هیلپر فنکشنز دي هغه موږ سره په ویدن کلاس کې کار کوي یعنی په کلاس دننه کې کار کوي د باندې کار نه کوي موږ نشو کولای چې دلته په ویب ډاټ پی ایچ پی کې اکسس کوو اوس د دې ښه مثال دا دی چې پبلک فنکشن موږ دلته په دې ځای کې اکسس کړی ده چې دا انډیکس فنکشن موږ سره پبلک فنکشن ده که زه راشم یو هیلپر فنکشن یا پرایویټ فنکشن جوړ کړم نو پرایویټ فنکشن چې دا هغه په دې کلاس کې موږ سره اکسیسیبل لکه څنګه زه دلته راځم او ورته لیکم چې پرایویټ او دې فنکشن ته زه نوم ورکوم فار ایگزامپل هیلپر فنکشن تاسو یې نوم ورکولای شئ ما هیلپر فنکشن نوم ورکړ په دې کې زه غواړم چې زه یو څه ټیکس ریټرن کړم فار ایگزامپل ریټرن this is the helper function صحیح شو نو دا ما سره اوس پرایویټ فنکشن ده غواړم چې دا د هیلپر فنکشن دغه ډیټا چې ده دا زه په یو فنکشن کې وښایم نو څنګه یې ښودلی شم زه راځم دلته او په دې ځای کې ورته لیکم چې ډالر ډیټیلز دا انیشیالایز کوم او د دې نه وروسته زه ورته خپله هیلپر فنکشن ښایم یعنی دا پرایویټ فنکشن زه ورته ښایم نو څه رقم یې ښودلی شم ډالر this دا یو کیورډ دی موږ سره صحیح ده چې موږ یو آبجیکټ یا همدارنګه پرایویټ فنکشن پې ریفر کولی شو او ښودلی شو او د دې نه وروسته زه ورته خپله فنکشن ښایم چې ما سره دا هیلپر فنکشن ته راواخله بیا د دې نه وروسته زه راځم او دې ځای کې یو بل وید لیکم او دې ته زه ورته لیکم چې ډیټیلز او دې ډیټیلز ته زه دغه خپل ډیټیلز ویریبل مشخص کوم خو زه دغه د پرایویټ فنکشن ډیټا چې ده دا زه غواړم چې په دې صفحه کې اکسس کړم نو زه به دلته student ډاټ بلیډ ډاټ پی ایچ پی ته راشم ولې ځکه دلته ډیټیلز ویریبل ته ما هیلپر فنکشن معرفي کړي او دغه د ډیټیلز ویریبل به زه دلته مشخص کړم وبه یې ښایم دلته به زه راشم یو بریک به ولیکم او په دې ځای کې به زه یو پی ټیګ ولیکم او دلته به ورته ولیکم چې پیج ډیټیلز او دې ځای کې به موږ خپل ویریبل ورته مشخص کړو زموږ ویریبل د چی په نوم باندې ده د ډیټیلز په نوم باندې دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم تاسو به اول ډالر ولیکئ بیا به ډیټیلز ولیکئ او بیا به پرنټ سټیټمنټ چې دا به بند کړئ دا به زه اوس سیو کړم دلته چې دا زه اوس ریفریش کړم نو تاسو ته به ښکاره شي چې ډیټیلز چې د هیلپر فنکشن نه راغلی یعنی دلته موږ دا ولوسته چې موږ پرایویټ فنکشن څنګه په پبلک فنکشن کې د استفادې وړ ګرځولی شو او بیا دغه ډیټا د پرایویټ فنکشن چې دا موږ په خپله صفحه کې اکسس کولی شو یا ښودلی شو نو دلته تاسې دوه خبرې زده کړئ یو مو پبلک فنکشن زده کړه دوهم مو پرایویټ فنکشن زده کړه چې موږ په کنټرولر کې پرایویټ فنکشن او همدارنګه پبلک فنکشن استفاده کولی شو خو سکوپ د فنکشنونو چې دی دا موږ سره مشخص ده موږ نشو کولی چې ډایرکټلی دغه هیلپر فنکشن موږ په خپله صفحه کې یا په دې راوټس ته موږ د معرفي کوو او یا وښیو خو په پبلک فنکشن کې موږ کولی شو چې دغه هیلپر فنکشن د استفادې وړ وګرځو او دا ډیټا د هیلپر فنکشن چې دا په خپلې صفحه کې ښکاره کړو
تر بل درسه د خدای په امان.